ملګریه ولې داسې خفه ناست یې؟ څه خبره ده؟ دا 3 ورځې کېږي چې مریض یم هېڅ ښه کېږم نه. ولې ډاکټر ته نه ځې؟ راځه چې ډاکټر ته دې بوځمه. ډاکټر ته تللی ومه خو هېڅ ښه نه شوم. اوس به لاړ شم کور ته. سلام ملګریه، اوس څنګه یې؟ اوس بیخي ښه یم. مننه چې پوښتنې ته مې راغلې. ځه چې سیند غاړې ته په میله لاړ شو. ساعت به دې هم تېر شي، بیا به بېرته راځو. صبر وکړه، ما چای ویلی دی. چای به وڅښو، بیا به ښه په قلاره لاړ شو. د کور نور خلک نه ښکاري، چېرته په میله تلي که څنګه، درکان یې نه لګي. هغوی خو ټول لاړل خارج ته او زه یې یوازې پرېښوستم، ځکه خو داسې مریض شوی یم. نو ته ولې خفه یې؟ هغوی به یې هلته ګټي او تا ته به یې رالېږي او ته به یې ښه په ارامه خورې. دا دې هم ښه خبره وکړه. ځه چې ځو سیند غاړې ته میلې وکړو. هغه چای څنګه شو؟ چای به وڅښو، بیا به ښه په ارامه لاړ شو. چې بېرته راغلو بیا به ښه په ارامه چای وڅښو. اوس ځه چې ورځو.